السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مسئ څنګه یاست؟ جوړ یاست خیرات ولې داسې تیغ ناست یاست؟ خوب را لګه سره خپل ولې دغه نه راودئ؟ دا ته وروده مسخره پرېږدئ دغه مې ویل راځي هغه زما ملګري ته مې مار ولم ماشین و به ځنګلۍ کې کښېني هغه ته نور ځم ورور ولې یا هغه دې لکه ورور ته راځه دی ورور نشهیي سړی دی هغسې مو جغات کړ ته راځه هلته به یې وپېژنې چې ولې ته راځه ونې که بل شی سي ته راځه ما یادیږي اوس ما یادیږي الله کلندر باچا په کچکول کې یې راټول کړي سمندر باچا زما یادی واه واه چرسیان څه په وایو ته چا غوړي دي واه دا ماشي دی یاران دې په ګلانو کې په خیر الاس خیر مشکل خو نو پر لاد یا والله شکر راځه چې په خیر ورسېدلې ما تا ته ویلې معنا داسې دغه خلک معنا مه راوله نه چې څنګه نور خو ته پوهه نه وای یا مشکل نه لري دی چې دا خو دغه دی وای دی مې لا یو ځای لیدلی دی نه دی ستا سره وای دی زما سره ګرځي بالکل او پاته سو بل زموږ توس بلادر چې دی دا خورا نامي ځوان ملمیږي ما نام درانه یا ګرد د ندی انډواله ما یو وخت د دغه لڅ ټونس نه دی دا مې چلوي دغه ګنجو ته کلمه د میلو ته غوایم پکې بیولې ښه په 3,500 افغانۍ ما یوه دانه غوا بیولې و داسې موږ معنا داسې راپورته خواريانې کښېنلي نه دي و 25,000 خرڅ 3,000 خرڅ ما د روژمات څخه بیا د روژمات لا نه د تراوو بعده بیا در پیشلمي پر ما 3,500 خرڅ ته وه و دا ګرد کلي به راته و زه پېژنم د هغه رئیس موږ تاسو نه معنا داسې راپورته ځوانان نه دي بخښه کوه دا مې درته دغه کوي سره څه کوې ځوانه دا دی نس کې چې یا به پاته دلته هم داسې کمزوري یا دی نس کې دی یو نن به خوند به وګورو چې څنګه دی ځان ټیم اول عادت ورکړه چې یا دا داسې د زور شی نه دی پهلوانه یا دی نه دی ورسره مخته څه کوې ځوانه کم ځوان دا شابش دی ځه مه درېږه دا داسې د ملنګانو بوټي دي ګوره انډیواله پر جیبه نه لګېږي داسې خلک غواږ ونیسه دی نه پېژني غواږ ونی خو دا دی زه یې درته ګرده معناوې درته راباسم داسې په ثانیو کې نه دی دا داسې د ملنګي بوټي دي ښه دا چې ووایه په مځکو په اسمان به دې سر خلاصي پهلوانه و انډیوال سړی دا داسې کمزوري شی نه دی دا خو دا دې طاقت نه لري د دې ته ګوره چې دا ګرده شپه ورته ناست یم دا ګرده شپه نه دانې لس دانې زه ډک کړم په کوتۍ کې ما سره خالي سګرېټ نشته دا خو د یوه دو طاقت نه لري حاجي صاحب دا خو داسې دی ګوره په اوله ورځ کې ما هم طاقت نه درلود یا بل هم نه درلود یا بل اوس ما ناصر خانیه د سره وم نه دی و دا خو داسې یو څو په اول سر کې یو څه نه کېږي تکلیف خو نه غواړي و یا زه دې ته نور پرېږدم دی ما ناستا داسې مشر معلومیږي څنګه ما سر نه به خلاصېږي د انډیوالۍ په خاطر مو دا د پیرزوینې شی دی پهلوانه دا داسې موږ هر چاته یې ورکوونه دا خدای مسلمانه ته ودرې زما زه دا نه بل سر کم درته دا داسې شی نه دی دا داسې شی نه دی ګوره دا ماته ګوره علیده د لښکرګاه سره راوړي نه دی دا ته ولې نسوار کوې خوند به وګورو یا خوند به نه ګورو چای ورکړه دته یو دود درته یا ما پر ما دا دود لا بد لګېږي وروره وده نو ما تا ته نه ولته معنا ما داسې کمزوري خلک مه راوله دا څنګه کار دی دلته نه دی دا شاوخوا په دا ګرد کلي کې خلک راځي دلته زما سره مشورې کوي دلته زما سره وروره سلابې کوي د هر شي ده دغه دې له پر ما را روان دی حاجي صاحب زه چې مړ کمزوري یې زړه کمزوري دي په صحیح معنا کمزوري انډیوال سړی دا اگر سرګي دا شان خپله کمزوري که دا ګوره پیرخانې دا رقم خلک بل اوس مه راوله دلته مبارک طبیعت سره خرابېږي دا څه دي زه د اندرو ولاړ ته ځو نه دا وګوره اوس چې خوند په وکړي موږ چې دا به خورا کلک ځوان دا هم خلاف دي دا بل هم خلاف دي دا څه کوي درځه ځو ته جیب بیزچي به نه کوئ
په ځان مې دغونه خوا نه بدي لکه په دغه تور بوټي بیزتي یې نه کوو خو دا خلک ډېر بده مخته کوي عجیب په چشه د دونه خوندور شی دی دونه خوندور شی دی ګوره په دا شاوخوا سیمه کې نه دی دا ګرده خلک زما څخه خار خوري و د چا په کیسه کې نه لنجر رقص لږ شي چی شتی موږ تاسو ته معنا څه نه وایي یا لنجر نو هغه لږ شامبولان یا د شي په کیسه کې مه کېږه لنجر موږ تاسو ته معنا داسې ولې جیست مشکل دغه په طبیعت مې ستا انډوالانو نو خو داسې نه چې ته معنا و لنجر رالی یا دغه نه دی معنا و دغه دی شراله انډواله یا دا زموږ خپل باغ دی دلته نه راځي و تاسو معنا د لې ګوړې کښېنئ زه د سچې راځم دوی سر خلاص کړو دا استاد څنګه ځای ته راوستلو دا ستا انډیوالو چې د لنجر غږ په اواز څنګه او هغه دونه خبرې فرش له موږ سره پرېښو فرش خو را پرېښو او اوږدې موزې سره کښېنې د ټینګانو موزې د دې پاتې شو ولې داسې خلکو سره کښېنې درځه در به لاړېږه ورور اوس به د دې باره شندو خلک نه دي یا داسې ځایو ته مو بیا